نو قرآن له موږ څخه درې مطالبې کوي. یوه مطالبه دا چې تی زندگی د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق تیرو. دویم په زندگی کې قرآن خپل امام وګرځوي. دا د دنیا حکمرانان دا امامان مه ګرځوي، په دې مه پسې کې دنیا پرسته لیډران دا امامان مه ګرځوي. او موږ په دعای کنوت کې لا هر شپه په وتر کې لالا پاک سره دا وعده کوو ونخلع ونترک من یفجرک. یا الله موږ هغه لیډرانو ته طلاق ورک، موږ هغه پرېښول کم لیډران کم حکمرانان چې هغه موږ په ګناهو مبتلا کوي، هغه موږ د الله پاک په نافرمانۍ باندې مبتلا پسې کوي، هغه موږ له قرآن څخه اړوي. ونخلع ونترکو موږ هغه حکمرانان ته طلاق ورکوي، ایله مې کړل پرې مې ښول. کم څوک چې ما په بېحیایي باندې مبتلا کوي، ما له قرآن کریم څخه اړوي، له قرآن کریم له امامت څخه ما اړوي، هغه ما پرېښول ما طلاق. نو موږ به په زندگی کې امام قرآن ګرځو که بیا نه ګرځو. او دا د قرآن کریم له موږ څخه مطالبه. دریم قرآن کریم له موږ څخه دا مطالبه کوي چې تاسې د دنیا پر ژوند باندې و آخرت ته ترجیح ورکړئ. د دنیا زندگی ته اهمیت مه ورکوئ، اصل زندگی د مرګ بعد تاسې و آخرت ته ترجیح ورکوئ، اهمیت ورکوئ د دنیا پر زندگی باندې. په یو روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کم سړي چې په دنیا کې د آخرت نیت وکړي چې زه به آخرت جوړوم، د آخرت دپاره فکر کوي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و دې سړي ته الله پاک درې انعام ورکوي. یو دا چې د دې سړي به زندگی له پریشانۍ خلاص وي، پریشانیانې به نه وي. دویم زړه کې بې غنای، زړه بې غني. دریم دا دنیا به ذلیله کېږي د پښو له به راځي. که یو سړی په دنیا کې د آخرت د جوړېدو نیت وکړي، یو دا چې زندگی به له پریشانیو څخه خلاص وي، د اطمینان د سکون زندگی به تیروي. تی به اورېدلي له ډېرو خلکو څخه چې په دا تبلیغ کې تللي وایي یاره دا نو زندگی ده، یو اطمینان دی کې، سکون دی کې، خوشحالي ده کې، له پریشانۍ له ټینشنه انسان خلاصي.